او ملګرو پښمنۍ مو په خیر. کلی شانګلالي لوڼی او انتهایي سخت باران جي، ډېر لوی باران روان دی، د پښمني ټایم دی. او والد صاحب او مور مې راته وایي چې زویه جومات ته ځه مانځلی، جومات ته. دا چترۍ مې راغوښتې ده، دا به اوس جومات ته ځمه مانځله. د کلو ملګرو دا مزه وي چې مور و پلار سړی راټینګ کړی چې وختي پاسه زر زر ورځه. والد صاحب مې را روان دی، ځمه دې جومات ته ځان رسوم. یا الله تعالی، وای 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 ملګرو دا اوس سر صاحب سلامونه، څنګه چللی؟ ته هم چترۍ راغستې را جومات ته روانې؟ باران ډېر زیات دی جي قدرمنو، دا تاسو کتی شئ. صدر صاحب رانه مخکې دی چترۍ په لاس او زه ورپسې یم. یا الله تعالی، وای 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 دا زمونږ د کلي دا پورې تتې تتې رڼاګانې تاسو وینئ، او باران دی ولې ولې دنیا روانېږي. خو د کلي د سهار د پښمني د ماښامي دا مزې وي چې دلته که باران وي، که سیلۍ، که ګلۍ، که طوفان، خو د مشرانو خبره به منې، روایات به ژوندي ساتې. او تاسو یقین وکئ چې ډېر کم به نوی کل یا دا نوي ځوانان پیغلې د دې نه خبرې چې په دې شلخ باران کې د دې مونځ او د دې جومات او د دې کلي او د مشرانو د دې کومه مزه وي. یا الله تعالی، زه په دې بل جیب کې موبایل ګورم خپل، ځان ته لږه رڼا ونسمه. ته رسېدلی؟ بس زه در خوښه یم ښه، ځان ته رڼا نسمه، رڼا دا مې ځان ته په یو بل دغه کې رڼا رانیولې ده، او دا حل دی جي. تاسو کتی شئ. د دې غرض مې دا دی چې ملګرو یقین وکئ د دې کلي د ژوند ډېرې ښکلې مزې دي، ډېر ښکلې رنګونه دي، ډېر ښکلې اړخونه دي. خو له بده مرغه موږ کله کله دا ځوانان تنګ شو د کلي د ژوند نه، یا موږ ویو دا مشران ډېر سخت دي. نو دا سخت دی، دا د ژوند ټریننګ دی، دا د ژوند رښتونې مبارزه ده، او دا موږ په ژوند باندې خبرې. انسان ته په ژوند کې هر قسمه خنډ و خار لوړې جوړې راتلی شي، نو خپل بچي به پمپر کوئ نه، هغه به ډېر زیات اسایش پسند کوئ نه، په راحته باندې به هغه نه ساتئ، بلکې هغو به کله کله داسې سخت ژوند ته هم ورخوا کوئ. خدای مکه که سبا له تاسو نه او په بچو سخته راځي، نو چې هغو په دې پوهیئ چې د کلي د پښمني سهر څنګه و، هغه باران کې، هغه شړق باران کې، بلکې جومات ته راتله څنګه و، او بیا دا ټول چیلنجز چې هغه وویني، نو دغه د بچو نه تکړه او کارآمد خلک جوړوي په ژوند کې چې چا هم ترقي، پرمختګ او یو لویه توره کړې ده، نو هغه به د سختو پختو نه تېر شوی وي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه راواخلی او داسې صحابه او بیا زموږ د خپل تاریخ ته راځئ، نو خوشحال بابا، رحمان بابا، بټنیک او شیرشاه سوري، باچا خان بابا دوی ډېر د سختو پختو نه تېر شوي دي. نو په دې به دا خبره ختمومه، جومات ته ورځمه، هسې نه چې مونځ رانه وشي، زرې زرې شي چې رڼا ته رسي، نور ته رسي، ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي. نو دا پښمنۍ چې سهار ته رسي، نو زه به د باران والی یم، او د باران د کړس کړوس نه تاسو ګورئ خوند اخلئ. زه تاسو لږ بوزمه، که ته لویه ناوږۍ را روانه ده، د اوبو د اوازونه په تاسو اورمه. نفسیاتو ماهرین ډاکټران وایي چې د اوبو اواز په خپله باندې انټي ډپریشنټ دی، یعنې دا تاسو د ډپریشن نه او انزایټي نه او د دې قصو نه ساتي. اوبو د اواز واورئ. ښه زما اواز خو ډېر اورېدلی دی. بارانه نور هم په شیبو شیبو راوورېږه. دا د اپریل میاشت تقریبا په ختمېدو ده، او په شانګله کې دومره سخت یخ دی چې زه اوس هم ګړبېږم. هغه یو بل مانځګزار مانځله راغی. او نیکه څنګه چل دی؟ بنګلې تی ته په هغه بره لاره باندې راځې؟ دا بنګلې ده راغې مانځله. دا زمونږ جومات دی، او دا آباد وي آباد. څنګه چې مې تاسو ته ویلي وو، دا د دې جومات سره نږدې چینه، او دا زمونږ جومات
ملګرو خپل چاپېریال آباد کړئ، خپل جوماتونه آباد کړئ، خپلې حجرې آبادې کړئ، ښکلی ژوند وکړئ، ښکلی. دا بارانونه هم ډېر لوی رحمت دی، د دې نه هم خوندونه والئ. السلام علیکم جی. بنگلې باران ډېر دی که نه؟ لوی شړۍ دی اغوستې ده او خیر دا د باران دشمن دی که نه؟ اور خو نه یې ول کړی که نه بنګلې؟ ښه ښه ښه. مونځ څه ټایم دی؟ پوره دی که نه؟